بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ورته ټولو یارانو دوستانو. نن ورځ به موږ په کورل ډرا 12 کې هغه کوم نوی فیچر بل چې اضافه شوی دی هغه به تاسو ته وښیم او دغسې به آهسته آهسته ځو مخته، درسونه به مخته بیایي. کله کورل ډرا 12 کله 11 په 12 کې به کوشش وکړو پر هغه نوي شیپو باندې چې پکې تغیرات راغلي پر هغه باندې کار وکړو. نن زه تاسو ته یو شیپ درښیم، دی ته وایي سمارټ ډراونګ ټول. اوکې، دغه سمارټ ډراونګ ټول یا سمارټ ډراونګ شیپ چې دی دا سمارټ ډراونګ ټول چې تاسو کله کلیک کوئ په دې پراپرټي بار ته خلاصیږي. اوکې، اول دی شیپ ریکګنیشن لیول. که چیرې تاسو دغه واخلئ لو یا نن یا لوویسټ یا لو یا میډیم کې، دی به په ډېر ضعیفۍ سره وکولی شي چې یو شیپ وپېژني. که چیرې تاسې هایسټ انتخاب کړئ دی به وکولی شي اساس شیپ به وپېژني. او بل دا سمارټ ډراونګ ټول چې دی دا تقریبا 20 ریاضیکي شیپونه دی پیژني. لکه دا موږ داسې چې دایره لرو، مربع لرو، مستطیل لرو، مثلث دی، زاویه ده، منحني دی، دغه ټول د دغه ټولو شیپانو څخه دی 20 شیپه کولی شي چې وپېژني. او تاسې همیشه کوشش وکړئ دی په میډیم کې میډیم انتخاب وکړئ، کوشش وکړئ همیشه هایسټ انتخاب کړئ چې وکولی شي اساس شیپ وپېژني. تاسې دایره رسموئ، مربع رسموئ، مستطیل رسموئ، چیش رسموئ. دا بل دا لیکل دی سمارټ سموث لیول، دا هم تقریبا د هغه مربوط دی. نو دې کې هم که تاسې کوشش وکړئ چیرې هایسټ انتخاب کړئ، دواړه به په یو ځای سره وکولی شي چې یو شیپ ډېر ژر وپېژني او ډېر مطلب سموث یا سافت یا ډېر برابر تاسو ته رسم کړي. او د هغې څخه وروسته لیکل دي دغه آوټلاین یې څه رقم یې. آوټلاین یې تاسې که نن انتخاب کړي او که چیرې تاسې هیر لاین انتخاب کړي ډېر نازک آوټلاین به ودرېږي اخته. تاسې کولی شئ هغه ډبل کړئ، تغییر پکښې راولئ. پروا نه کړئ، زه به دغه 2 انتخاب کوم. اوکې اوکې، اوس که د دې بعده اوس مثلا زه راځم دلته، نو داسې دی چې هغه کسان چې په رسامۍ کې ډېر رسېدلي دي شاید وکړي دا به ډېر ښه طریقه استعمال کړي. دا نن سهار ما ډېر ښایسته موټر په دې په واسطه باندې جوړ کړي، خو متاسفانه خیر به زه تاسو ته وښیم. نو دا کولی شئ. اوس ګورئ زه دلته کلیک زه یو شیپ رسموم چې دی ما څه شي جوړوي. ګوره دایره سوله، مربع، شیپ څلور ښکور ور دی. دا یې اصلي مربع به اوس رسم کړو. چا چې د مهندسۍ دغه په یاد دی، شیپونه او شکلونه او ټول شیان یې په یاد دی، شاید وکولی شي دا شیپونه وپېژني. اوکې، سو تاسې کولی شئ چې هر رقم یو شیپ په دې کې د دې په مستقیم خط، منحني خط، هر رقم شی چې تاسې وغواړئ کولی شئ. نو دا د سمارټ ډراونګ ټول وظیفه او د دې د کارولو طریقه. نو دا سمارټ ډراونګ ټول دی، کوشش وکړئ پریکټس وکړئ او خپل د زړه د خوښ شیان د دې په واسطه باندې رسم کړئ چې ستاسې خوښ وي. لکه رابسو اصلي مربع. نو شاید دغه رقم وکولی شو چې یو مثلث هم رسم کړو. مثلث. نو دا ډرایوینګ سمارټ ډرایوینګ ټول دی. تر بل درس هم په خدای سپارم. بیا هم ستاسو د نیکو نظریو، پیشنهادونو او مشورو په هیله تر بل درس د خدای په امان.